د خوست پوهنې رئیس مولوي محمد انور دین پرور ویل تر بل هر وخت د زده کړو لپاره غوره او به امنه ښوونیز چاپیریال برابر شوی او لا به مو هڅوي چې په اړونده برخه کې بهتر امکانات او اسانتیاوې آماده کړو. دا وخت به ته قیمتي ګڼې تر څو چې ته په تعلیم او تربیه کې دې نه چې په کوم سند خارجېږي تر هغه وخته پورې به دې تا وخت داسې وخت لکه در باندې فرض شي دغه کوشش وکړي نو بیا به تعلیم او تربیه باندې ملک هم ابادېږي بیا به دې هر څه ابادېږي. دغه راز د ریاست د مرکزي امنیت امیر سیف الدین عاصم په وینا چې له دې لارې زده کوونکي زده کړو ته لا هڅول کیږي مطالعه او کتاب لوستنه هم پراختیا مومي. موږ د کومه سیالي چې په لاره اچولې وه او زده کوونکو دومره مطالعه کړې چې حتی په کتابو کې هم دی نیوکې وکړلې او چې دا سور په دې کتابه کې غلط ده. تاسو ته موږ اطمینان درکوو چې انشاءالله څه موده وروسته به د زده کوونکو کومه د سیالۍ چې موږ په لاره اچوو او د تعلیمي سویه به لوړه شوې وي. بلخوا د سیالیو لومړي مقام ترلاسه کوونکي ولی الله حمید الله د دوی دپاره ده د ویاړ ځای وبله او دا ډول علمي سیالۍ زده کوونکو زده کړو ته د هڅونې او کتاب لوستنې په برخه کې اړینې وبلې او هم مهالې د پراختیا او دوام هیله درلودې. در ټول لیسو په شمولیت کې اول عمومي اول نمرګي ما ترلاسه کړه. زما د کامیابۍ راز چې منظمه جاري مطالعه وه د استادان سره کوم مشکل چې ما ته راتلل مو هغه مشکل زر حلول او په دغه سیالۍ کې ما د ټولو لاسمانو څخه لومړی مقام ترلاسه کړی دی او لوړه نمره مې اخیستې ده. موږ د پوهنې امریت څخه دغه هیله ده چې دغه ډول سیالۍ بیا هم برابره کړي. واقعا د ټولو لپاره د ستایلو وړ دي او دغه سیالۍ ډېرې ګټورې تمامې شوي دي. د مسؤلینو په خبره چې له دې ازموینې اساسي موخه زده کوونکو مطالعې او زده کړو ته هڅونه علمي سطحې لوړولو د وړتیاوو څرګندول او د کنکور عمومي ازموینې لپاره د دوی چمتووالی دی.